دا ښوونځی د شاهي مردان خیریه بنسټ او د غزني جغتو ولسوالۍ د تورګان درې د اوسیدونکو په همکارۍ د 2,80,000 افغانیو په لګښت په 300 متر مربع کې جوړ شوی چې 6 درسي ټولګي، یو تالار او یو تشناب لري. د دغه ولایت د پوهنې ریاست مسؤلینو هم وویل چې د دې ښوونځي د تشکیلاتو او درسي توکو په برخه کې هڅه کوي. دغسې ساحې لکه خو مثلا دغه د تورګان ساحه چې د دې جغتو ولسوالي یا د ناوې ولسوالي ده، یا مثلا داسې د ګیرو ولسوالي چې مخته کار نه ده ورته سوی، نو موږ په د ریاست معارف د لزومدید له مخې دغه ساحې ټولې انشاءالله په اول قدم کې دي چې د تعمیر په بنا باندې بیا کار کیږي، د اداري موادو په بنا باندې بیا کار کیږي، تدریسي امورو باندې بیا کار کیږي. نو انشاءالله موږ متوجه یو دغه مشکل لیدی ته. این مکتب در زمینی به مساحت 300 متر مربع بنا شده، حدوداً 22,80,000 افغانی هزینه برداشته که دارای 6 باب اتاق درسی، 1 سالن و 1 تا حمام می باشه. د دغه لیسې زده کوونکي وایي چې د دې ښوونځي تر جوړېدو مخکې له ډېرو ستونزو سره مخ و. استاد کمبود بود، صنف‌های درسی نبود، خیمه هم در این وقتا تازه جور شده. دیگه خیلی خوشحال هستیم که به همین مکتب تازه که ساخته شده، دیگه خیلی خوشحال هستیم. از جور شدن ساختمان جدید لیسه بالاسر تورگان بسیار خوشحال هستیم، به خاطر که در سالهای مختلفی که ما درس می‌خواندیم که تا صنف 12 ما رسیدیم مشکلات واقعا زیاد بود. ما چندین سال را در زیر خیمه ها و در سایه ها و در آفتاب سوزان به سر می‌بردیم و از این کار ما بسیار خرسند هستیم. د شاهي مردان خیریه بنسټ د مسؤلینو په وینا د دغه بنسټ له لوري د دې ولایت په مرکز ولسوالیو کې 8 پراختیایي پروژې ترسره شوي او دوی هڅه کوي چې راتلونکي کال کې هم خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي.